جناب معاون صاحب، د راستنېدونکو کډوالو لپاره مو په نوي تعلیمي کال کې څه پلان نیولی دی؟ او ډېر زیات کډوال هم دا د زابل ته راغلي دي. د دې لپاره مکاتب په نظر کې نیولي دي، مدارس مو نیولي دي، په کومو ساحو کې مو نیولي دي؟ بلې جناب ستوري صاحب، دا خو په تیر کال کې 1404 کال کې یو سرویس یو ولسی هغه په مرکز قلات شمولزو او شنکۍ ولسوالیو کې مهاجر تر نورو ولسوالیو تر نورو ساحو ډیر راغلي و دې ساحو ته. نو بیا د هغه سروي په اساس باندې موږ ته د یونیسیف له خوا څخه ډیر سیمپونه د مهاجرو لپاره تر څو هغه مهاجر زده کوونکي هغه کسان چې د ایران یا له پاکستان هېواد څخه راستانه سوي هغوی خو له دغه زموږ تاسې له نصاب او زموږ تاسې له دغه ژبې سره څه نااشنا دي، نو هغوی ته سیمپونه موقتي سیمپونه جوړ سي تر څو هغوی په د پښتو ژبه کې او همدارکن په دغه نصاب سره د بلدتیا لپاره ښوونکی کار ورسره وکړي، هغوی ورسره بلد کړي تر څو بیا په عادي شکل باندې زموږ تاسې مکاتب او تعلیم مراکزو کې زده کړې وکړي. نو د دې لپاره موږ په تیر کال کې ډېر سیمپونه درلودو د دې مهاجرو زده کوونکو لپاره چې هغه مرکز قلات او شمولزي او شنکۍ ولسوالیو کې ولو. اما خوشبختانه سږ کال موږ دا په پلان کې لرو چې موږ ته بیخي داسې دوې درې ورځې له مخه د یونیسیف د مسؤلینو له خوا څخه دا خبره هم د وزارت له خوا څخه وشوله. نو دغه خوشبختانه دا یادونه کولی شو چې سږ کال په 1415 کال لپاره موږ بیخي داسې په لنډو شپو کې مخته د یونیسیف له مسؤلینو سره همدارکه د وزارت له خوا څخه موږ ته دا یادونه وشوله چې په زابل ولایت کې موږ په 1415 کال کې 50 سیمپونه د موقتي سیمپونه چې د مهاجرو زده کوونکو لپاره دوی نور موږ ته راکوي چې هغه موږ په هغو ساحو کې چې هغه ډېر ضرورت ورته وي، هلته چې مهاجر ډېر راغلي هلته به دا سیمپونه جوړېږي. نو دا د مهاجرو لپاره یو ښه پرمختګ ده او ښه د دې لپاره دغه ماشومان یا هم د هغوی ځوانان د کم طرز العمل له مخې تاسو په مدارسو یا په مکاتبو کې شاملوئ؟ هلته تاسو ابتدایي ښوونځي ورته جوړوئ، متوسطه جوړوئ، لیسه جوړوئ؟ دغه د مهاجرو لپاره چې کومې زده کړې ترتیب برابریږي دا خو یو دا ده چې د هغوی بیخي د ابتدایي ماشومان چې د په اولو صنفونو کې د مکتب یا د مدرسې دی شاملیږي. د دې لپاره خو زموږ د مکاتب او مدارسو چې کوم صنفونه دي په دې کې شاملیږي، خو یوازې دغه صنفونه چې دا اوس ما یادونه وکړله دا یو تقویتي صنفونه یا موقتي صنفونه ورته ویلی شو چې د هغوی سره یوازې د نصاب د بلدتیا لپاره همدارکن ته د دغه ژبې لپاره په دې کې کار وکړي. او یو بیا هغه کسان دي چې هغوی په نورو هیوادو کې زده کړې کړي خو زده کړې هلته په بل هیواد کې په نیمګړي حالت کې پاتې سوي. د دې لپاره بیا موږ داسې یو ترتیب لرو چې له هغه هیواد څخه چې دی راستنېږي دلته به خامخا د هغه هیواد د سره یو سند وي چې هلته د څونه تعلیم کړی دی. نو د هغه سند په اساس باندې د مهاجرینو د امریت له طریقه بیا موږ ته معرفي کېږي. د معرفي ریاست ته بیا موږ د تثبیت سیم په نامه یو ازموینه ځینې اخلو، د ده هغه وړتیا موږ د کوم سیم مناسبه وبلله هغه سیم ته بیا ور معرفي کوو د مکتب، بیا د هغه ځای نورې خپلې زده کړو ته ادامه پسې ورکوي. یعنې د ده سویې ته کتل کېږي؟ د ده سویې ته کتل کېږي، د ده سویه تثبیت د سویې کېږي. صحیح ده. دا مهال په مجموعي ډول باندې ټول څو مکاتب لري؟ زابل ولایت کې د 1404 کال تعلیمي کال په ختمېدو موږ چې کومه احصایه درلودله موږ 140 بابه فعال تعلیمي مکاتب مراکز درلودو او موږ په زابل ولایت کې تقریبا 480 شاوخوا کې مدارس درلودې. اما 1415 کال احصایه هغه د کال په وروستیو کې بیا راخیستل کېږي. نو د 1415 کال کې دا چې ویلی شو چې موږ به تقریبا هغه تعداد چې موږ په تیر کې درلودی، یعنې د تیر کال په پرتله باندې به تاسو سږ کال د مدارسو تعداد هم لوړ کړئ، د مکاتبو مودې تر څنګ جلب و جذب د شاګردانو مو څنګه دی د تیر کال په پرتله باندې؟ بلې د دغه مکاتبو کوم تعداد چې و هغه خو خامخا په دې خاطر لوړېږي چې موږ سږ کال تقریبا د 50 په شاوخوا کې نوي مکاتب فعاله کوو چې هغه تشکیل ورکول شوی دی. نو په دې سره خامخا تعداد لوړېږي 200 ته رسېږي. اما مدارس هم کېدای شي ځینې داسې مدارس وي چې هغه په تېر کال کې نه وو فعاله، سږ کال فعاله شي نو تعداد یې لوړېږي. اما جذب د زده کوونکو چې تا یادونه وکوله د جذب په بخش کې موږ د تعلیمات یو عمومي بخش کې چې کوم مکاتب ورته موږ شاګردان جذبوو، موږ سږ کال 19 زده کوونکي په پلان کې لرو چې جذب یې د تېر کال په پرتله زیات شوي دي، ځکه تېر کال موږ دونه تعداد نه درلود، ځکه سږ کال موږ استادان اضافه شوي دي، تېر کال څو مکاتب اضافه شوي دي. تېر کال موږ 12 زده کوونکي په پلان کې درلودو، اما سږ کال 19 لرو. د مدارسو د مکاتبو د دواړو؟ نه، د مدارسو په بخش کې بیا ځان ته موږ 10 زده کوونکي لرو په پلان کې چې هغه موږ مدارسو ته جذب کړو او د مکاتبو بخش کې چې هغه 9 زده کوونکي